بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. زه ذاکره پارکزی ستاسو د ریاضي مضمون ښوونکي. مونږه نن د کوم ټولګي د لومړي ټولګي چې شي کم لوست ته، کمې پاڼې ته او کمې موضوع ته ځو. خپل اتم لوست 22مه پاڼه او موضوع چې ده شپږم عدد. ګرانو زده کوونکو، مونږه په تیر زده کړې کې د کتاب مخ ولیده چې هغې کې څه شی وو، چوکاټونه او هغې کې بعضې انځورونه او شکلونه او چې تاسو هغه ټول وشمېرل او په هغې کې څو دانې انځوره وو؟ شپږ انځوره. راځئ چې نن د شپږ عدد د پیژندنې دپاره نور هم څه شیانو باندې، څه موادو باندې، څه بعضې د لوبو وسایلو باندې، بعضې رسمونو باندې چې وکړو خپل د شپږم عدد تکرار وکړو او وپېژنو چې شپږ عدد کوم یو عدد ته وایي او څومره عددونه موږ سره بیل کړو چې هغه موږ ته څه کوي؟ د شپږو عدد ورکړي. دا هم چې دی ستاسو د لومړي ټولګي د ریاضي کتاب دی او د بسم الله الرحمن الرحیم په ویلو سره نن موږ چې کوو خپله زده کړه شروع کوو. ګرانو زده کوونکو، تاسو ته نن د شپږم عدد درښونه ده چې تاسو څه رقم کولی شئ چې شپږم عدد ولیکئ. شپږم عدد په دې شکل باندې لیکل کیږي چې تاسو ته به زه اوس په راتلونکي انځورونو کې هم د دې شپږم شکل په نورو متفاوتو انځورونو، چوکاټونو، بعضې موادو باندې به در وښیم چې تاسو ښه پوه شئ چې د شپږ عدد څه رقم لیکل کیږي او څه رقم موږ د شپږ عدد پیژندلی شو. دا هم دلته چې دی د شپږو عدد دی. دلته موږ څو موږ کتی شو؟ 1 2 3 4 5 6. څو دانې دي؟ شپږ. بیا هم شکل وګورئ چې د دواړو شکل څه رقم دی؟ یو رقم دی. دا هم شپږ دي او دا هم شپږ دي. ښه، راځئ چې دلته مونږ چې کو د شپږم عدد د دې ترمنځ پیدا کړو. ښه، دلته خو مونږ 0 وپېژنده، 1 وپېژنده، 2 3 4 5. نن د کوم یو عدد پیژندنه ده؟ د شپږم عدد. شپږم عدد چې لري دغسې یو شکل لري. دلته یې تاسو ته د یو رنګه د یو کارتون په شکل ښودلی چې تاسو ته څه شي نور هم دلچسپه شي، نور هم تاسو د دې عدد پیژندنه په ښه توګه وکړی شئ. ګرانو زده کوونکو، راځئ چې اوس خپل شمېر د شپږم عدد چې وکړو قوي کړو. لکه څو انځورونه موږ دلته لرو، لکه تاسو په دې پاڼه کې ګورئ چې دلته موږ مختلفې چې لرو میوې لرو. راځئ چې دا میوې سره وشمېرو او وګورو چې دې کې کومه میوه شپږ دانې ده. دلته تاسو په دې پاڼه کې ګورئ مڼې دي، ناک، انګور، هندواڼې، توت زمیني او چې دی کیلې دي. دلته راځئ چې دا ټول انځورونه وشمېرو او هر یو چوکاټ کې د دوی چې وکړو عدد او هغه شمېر چې څو دانې دي دلته یې ولیکو. بیا دلته پیدا کړو چې کوم یو شپږ دانې دي، کوم یو موږ ته د شپږو عدد ښیي. راځئ چې وشمېرو چې په دې رقم شمېرلو سره تاسو کولی شئ چې خپل د 1 نه تر شپږو پورې چې وکړئ شمېرل هم تقویه کوئ. راځئ چې د ناکو نه شروع کړو. دلته وګورو چې څو دانې ناک موږ لرو. راځئ چې یو رنګه قلم راواخلو چې کوم یو موږ شمېرو په هغې باندې یو خط وباسو چې بیا یې د سر نه ونه شمېرو. ناکونه څو دانې دي؟ 1 2 3 4 5 6 7. ښه، دا څو دي؟ ناکونه 7 دانې دي چې د 7 عدد په دې شکل دی. دا تاسو اوسه پورې نه دی ویلی، خو انشاءالله په راتلونکي به یې ګورئ په دې شکل لیکل کیږي. ښه،
پس د دې نه مونږه نور څه شی لرو؟ راځئ چې توتان وشمېرو. 1 2 3 4 5 نور لرو توتان؟ نه. څو دانې توتان دي؟ 5. ښه، اوس راځئ چې نور څه وشمېرو. کیلې 1 2 3 4 1 2 3 4 نور شته؟ نه. څو دانې توتانو؟ وبخئ، څو دانې کیلې وې؟ 4 دانې. ښه، اوس راځئ چې انګور وشمېرو چې څو خوږې انګوره موږ دلته لرو. 1 2 3 4 5 6 څو دانې دي؟ 6 دانې. آفرین. ښه، اوس څه پاتې شو؟ مڼې پاتې شوې. 1 مڼه 2 مڼې 3 مڼې. څو دانې دي؟ 1 2 3. دلته بله مڼه شته؟ نه. 3. ښه، راځئ چې اوس څه شی وشمېرو؟ خپله اخرنۍ میوه چې کومه یوه ده؟ هندوانه. څو دانې دي؟ 1 2 3 4 5 6. هندواڼې هم څو دي؟ 6 دانې. ښه، دلته راځئ چې وګورو چې اوس کومه میوه چې ده 6 دانې دي، ځکه زموږ نننی لوست د کوم یو عدد ده؟ د 6م عدد. دلته موږ ګورو چې هندواڼې هم 6 دانې دي او انګور هم. په دې رقم باندې تاسو کولی شئ چې په خپلو کتابچو کې څو واړه شکلونه وباسئ یا د میوو رسمونه وباسئ او یا هم هر یو شکل چې ستاسو خوښیږي، یعنې خپل د زړه پورې شکلونه او رسمونه وباسئ. بعضې حیوانات، بعضې د موټرونو انځورونه او بعضې نانځکې تاسو کولی شئ چې د هغې انځورونه وباسئ او بیا څه کوئ؟ د هغې شمېر وکئ. په دې ډول باندې تاسو کولی شئ چې په شمېرلو باندې ډېر ښه پوه شئ. ښه ګرانو زده کوونکو، اوس راځئ چې دې کې وګورو چې په دې انځور کې کومه یوه میوه 6 دانې ده، ځکه زموږ نننۍ زده کړه د کوم عدد په هکله ده؟ د 6م عدد. راځئ چې مڼې وشمېرو چې مڼې څو دانې دي. 1 2 3 4. مڼې څو دانې دي؟ 4 دانې. ښه، دلته اوس راځو مالټو ته. مالټې څو دانې دي دلته؟ آفرین، مالټې 1 دانه ده. زموږ کوم یو عدد پکار دی؟ 6م. اوس ګورو چې دلته کیلې دي، خو کیلې څو دانې دي؟ 1 2 3 4 5 6. آفرین. 6م عدد دلته کوم یو دی؟ دا کوم یو عدد دی؟ آفرین، یو دی. دا 2 3 4 5 6. آفرین. دا کوم یو عدد دی؟ 6. راځئ چې دا عدد څه کړو؟ رنګه کړو. کیلې څو دانې دي؟ 6 دانې. زموږ کوم یو انځور پکار و؟ کوم یو کې چې 6 دانې شکلونه یې، چې دا موږ پیدا کړه چې په دې کې څو دانې دي؟ 6 دانې شکلونه دي. او 6 موږ هلته پیدا کړه چې 6 کوم یو و؟ دا هم و د 6 عدد. راځئ چې دلته خپل دې پاڼه کې وګورو چې دلته څه دي په دې کې؟ مایان دي. ښه، په دې مایانو کې دلته تاسو ګورئ چې دا مایان دغسې ګډ وډ نه دي، داسې برخه شوي دي. اوس دا برخې شمېرو چې په دې هر یو برخه کې څو څو دانې مایان بیل شوي دي. په دې انځور کې چې تاسو څنګه ګورئ چې دا دلته تاسو ته حلقه کړې ده په دې شکل باندې. په دې کې څو دانې مایان دي؟ 1 2 3 4 5 6. څو دانې مایانو؟ 6 دانې. ښه، اوس راځئ چې دې برخو کې وګورو چې دلته څو څو مایان دي.
یو دوه درې څلور پنځه شپږ څو دانې وو دلته هم شپږ دانې راځئ چې دې نه مونږه یو چوکاټ وباسو ښه دلته راځو اوس دې ته چې دې کې څو دانې میان دي یو دوه درې څلور پنځه شپږ آفرین په دې کې څو دانې وو شپږ دانې راځئ چې دا چې وکړو دې ګلابي رنګ سره یې بیل کړو په دې ډول باندې آفرین ښه اوس راځو خپلې بلې برخې ته ګورو چې دلته څو میان دي یو دوه درې څلور پنځه شپږ دلته هم څو دانې دي شپږ دانې آفرین څو دي شپږ دلته څو دانې وو شپږ دانې اوس راځئ چې خپلې پاتې برخې چې وکړو وګورو چې په دې کې څو څو دانې دي یو دوه درې څلور پنځه شپږ آفرین دلته هم څو دانې شو شپږ دانې ښه ګرانو اوس دا دومره ما وشمېرل راځئ چې اخرنی چوکاټ په تاسو باندې وشمېرم تاسو دا وشمېرئ چې په دې کې څو دانې دي آفرین آفرین څلور شپږ آفرین اوس تاسو د دې په شمېرلو باندې پوه شوئ چې د شپږم عدد د کم عدد نه وروسته راځي او څه کیږي څه رقم لیکل کیږي او څه رقم شمیرل کیږي ښه ګرانو زده کوونکو دا هم وه ستاسو نننۍ زده کړه چې د شپږم عدد په هکله وه انشاءالله چې تاسو د دې زده کړې نه څه اخیستي او د شپږو عددو په شمیرلو ښه پوه شوي یاستئ تر راتلونکې زده کړې پورې چې بیا هم ستاسو خدمت ته حاضرېږم په لوی الله هم سپارم په مخه مو ښه شه